دا یوه ډېره اهمه مسله ده د مونږ ډېر زیات خلک په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې کله هم لمونځ کوي بیا په لمانځه کې د سترګې پټوي پټو سترګو باندې لمونځ کوي د خلکو عادت جوړ شوی وي که امام وي یا مقتدي وي یا یوازې لمونځ کوي همیشه د سترګې پټې وي نو هذا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا یوه واقعه بیان کړې ده او حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خپل مواعظ کې هم دا لیکلې ده چې د دې د نږدې زمانې یو کس هغه به لمونځ په پټو سترګو باندې کوو سترګې به پټولې نو فقهای کرام فرمایي که چېرته یو سړی عادت جوړ شي هسې پټو سترګو باندې لمونځ کوي دا عمل مکروه ده او که یو سړی داسې وي چې هغه خشوع د دې پټو سترګو نه بغیر حاصلېږي نه بیا د داسې سړي لمونځ هم صحیح ده او د داسې سړي په لمانځه کې هېڅ کمی نه راځي هېڅ ګناه نه ورته میلاویږي لمونځ بیا هم صحیح کېږي که پټو سترګو باندې هم د لمونځ وکړي دا انشاءالله تفصیل زه مخکې درته بیانوم نو دا کوم کس چې و دغه به پټو سترګو باندې لمونځ کوو او ډېر ښایسته لمونځ به یې کوو د ارکانو لحاظ به یې ساتو او د سنتو لحاظ به یې ساته مستحباتو لحاظ به یې ساته او په خلکو کې د ده لمونځ ډېر زیات مشهور و بلکې په خلکو کې دا سړی مشهور و چې دومره ښایسته لمونځ کوي دومره زبردست لمونځ کوي د ارکانو خیال ساتي د هر شي د یوې یوه شي خیال ساتي خو ده به لمونځ په پټو سترګو باندې کوه سترګې به پټولې او دا سړی صاحب کشف ده یو ورځ الله تعالی نه درخواست وکړي چې یا الله دا کوم لمونځ چې زه کوم دا لمونځ ما ته راښکاره که زه دا لمونځ کتل ګورم چې دا لمونځ د تا په حضور کې قبول ده او که نه ده قبول په کومه درجه کې قبول ده څرنګه ده د ما لمونځ الله تعالی د ده خواهش پوره کړو الله تعالی ده ته د ده لمونځ ورښکاره کړو په څه طریقه باندې چې الله تعالی د ده مخ ته یوه حسینه جمیله یوه ښایسته ښځه دا د ده مخ ته الله تعالی حاضره کړله خو دا ښځه ړنده وه دغه بزرګ چې کله دا ښځه ولیدله چې هغه اعضا جسامت دا ټول بالکل ښایسته ده حسن ده پکې خو دا ښځه ړنده ده د دې سترګې نشته الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله دا ښځه خو نوره ښایسته ده خو د دې سترګې ولې نشته بیا الله تعالی ورته وفرمایل چې دا د تا د لمانځه بعینه شکل ده چې د تا لمونځ نور ښایسته ده د تا په لمانځه کې حسن ده بالکل قابل قبول ده د ما په حضور کې قبول ده تا ته اجر هم پې میلاویږي خو په دې لمانځه کې ته سترګې پټوي دې د وجې نه دا ړنده ښځه چې ما تا ته پرې کړه د نور حسن جمال دا بناوټ دا بالکل صحیح ده خو د دې سترګې نشته دا ړنده ده دې وجې نه چې ته کوم لمونځ کوي دا د تا د لمانځه بعینه شکل او صورت ده او حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په دې باندې ډېره ښکلې تبصره کړې ده چې ګورئ فقهای کرام دا فرمایي چې که کوم یو سړی دا په پټو سترګو باندې لمونځ وکړي نو دا هم صحیح ده د ګناه کار نه ده که یو سړی خشوع توجه نه حاصلېږي بغیر د پټو سترګو نه په کلاو سترګو باندې د توجه نه وي لمانځه طرف ته بیا ده ته سترګې پټولو هم اجازت ده او په دا باندې ګناه هم نشته خو چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده په هغه کې نورانیت زیات ده ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام د لمانځه طریقه دا ښودلې تاسې لمونځ کوئ په کلاو سترګو باندې تاسې د قیام په حالت کې کوم ځای ته ګورئ د رکوع په حالت کې کوم ځای ته ګورئ د سجدې په حالت کې کوم ځای ته ګورئ تشهد په حالت کې کوم ځای ته ګورئ دا پټو سترګو باندې نه حاصلېږي نو فقهای کرام فرمایي چې پټو سترګو باندې که لمونځ وکړي لمونځ صحیح ده لمونځ نه خرابېږي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورانیت نه حاصلېږي د سنت چې کوم نور ده دا نه حاصلېږي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام تر اوسه پورې پټو سترګو باندې لمونځ نه ده کړی صحابه کرامو نه ده کړی دې وجې نه چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده پکار ده چې موږ په هغه طریقه باندې لمونځ وکړو په هغه طریقه باندې موږ ټوله زندګي اختیار کړو او که چېرته څوک پټو سترګو باندې لمونځ وکړي په دې طریقه باندې هم لمونځ صحیح ده خو په دې کې هغه نورانیت هغه برکت هغه فضیلت زیات نه حاصلېږي او خلکو ته چې کوم په لمانځه کې خیالات ورځي وسوسې ورځي سوچونه په ذهن کې را پیدا کېږي بیا دی وایي چې موږ پټو سترګو باندې لمونځ کوو بیا د موږ سوچ برابر وي د موږ توجه ګورئ دا غیر اختیاري شی ده غیر اختیاري شی باندې الله تعالی طرف نه هېڅ مؤاخذه نه کېږي نو کلاو سترګو باندې لمونځ کوئ دا پټو سترګو لمونځ په زرو درجو نه هم کلاو سترګو لمونځ چې کومه ده هغه بهتر ده نو ځکه چې په دا کې نورانیت هم ده او برکت هم ده او غیر اختیاري
غیر فطري تور باندې چې کوم سوچونه دي کوم خیالات دي په دې باندې الله تعالی مؤاخذه نه کوي. نو خلاصه دا ده چې موږ تاسو کوم عمل کوو کوم عبادت کوو دا په هغه طریقه باندې کوو چې هغه طریقه موږ ته الله او د الله رسول ښودلې ده او چې کوم کار هغه د الله او د الله د رسول د طریقې نه خلافي نو هغه طریقه الله تعالی ته بالکل قابل قبول هم نه